أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. مخکې عام انسانانو ته خطاب و یا ایها الناس اعبدوا سره، اوس بیا خاص بني اسرائیل ته خطاب ده چې مخکې موږ ویلې چې په مدینه منوره کې یهود زیات وو، نو یهود ته خصوصي خطاب الله تعالی کوي او دا د دې په خاطر کوي چې دوی اهل کتاب وو او په دې چې خلک یې اقتدا ډېره کوي. که دغه اهل کتاب وو هغه یهودو مشرانو په اول وخت کې په پیغمبر علیه السلام یو حدیث مبارک راځي که 100 نفرو په ما ایمان راوړی وای نو ټول یهود به بیا مسلمان شوي وو. خو دغه بدبختانو په اول وختو کې انکار کوو، صرف حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یو څو ملګري ایمان راوړ. دوی چې خلک اقتدا کوي ځکه دوی علماو دی وخت او حدیث مبارک کې راځي شرار الخلق شرار العلماء، شر د خلقو شر د علماو دی او خیر د خلقو خیر د علماو دی. کوم عالم چې نیک وي څومره خلق چې په دپسې په نیکي کې اقتدا کوي خو د ټولو په نیکو اعمالو په ثواب کې ورسره شریک ده، دا خیر د ټولو خلقو شو. کوم عالم چې بد وي عقیده خراب وي اعمال او اخلاق خراب وي د ده شاګردانو متعلقین چې په دپسې اقتدا کوي د ټولو په ګناهو کې دی ور شریک ده، نو ځکه دا شر د علماو ده. الله تعالی بني اسرائیل ته چې ګوره دا نه شر مه جوړوئ، خیر دې ځانه جوړ کړه، ایمان راوړئ، ښه پوهېږئ. الله تاسو ته په تورات کې د نبي علیه السلام په حال علم درکړی، قرآن عظیم شان په حال علم درکړی. یا بني اسرائیل اذکرو، خدا چې د ایمان مطالبه د دوی نه کېږي دوی ته بیا یو نعمت ور یادوي، خصوصي نعمت چې په بني اسرائیل الله کړی. ځکه مخکې موږ ویلې چې دا ټول عبادت شکر د نعمتو د خدای پاک ته. الله یا ایها الناس اعبدوا، د الله عبادت کې ځکه د تاسې رب ده، ځکه ده درته پیدا کړی، پرې راشي ګرځولی، اسمان ده درته چت کړی، باران دی در باندې اوري، رزق دی درته راشین کوي، خو احسانات یې په تاسې ډېر دي. احسان تقاضا د شکرانې کوي، ایمان راوړئ. اوس بني اسرائیلو ته وي په تاسې مې خصوصي نعمتونه کړي وو تر نورو خلکو نه زیات، خو د ما نه وډار شئ، په ما باندې ایمان راوړئ. بني اسرائیل ته خدای پاک علم ورکړی، انبیا یې ورکړه، تر ډېرو نه ډېرو انبیا په بني اسرائیلو کې تېر شوي دي. د فرعون نه خدای پاک خلاص کړه، د غلامي نه حریت مقام ته ورسول، ملوک او پاچایان تر جوړ کړه، دنیایي انعامات په خپل وخت کې په دې باندې خدای پاک ډېر کړي وو. نو الله اول دغه نعمتو یادونه کوي، خو نعمتونه د شکرانې دپاره ور یادوي. یا بني اسرائیل ای اولادی د یعقوب علیه السلام اذکروا نعمتي، یاد کړئ نعمت د ما التي هغه نعمت انعمت علیکم چې ما په تاسې نعمت کړی وو. یاد کړئ څه معنا؟ شکر یاد کړئ قلبا او اعضاء جوارحا، په تاسې مې انعام کړو، علم یې درکړی، ایمان راوړئ. علم ځای زړه ده، تاسو ته مې علم درکړو د تورات، دغه قلب د نعمت شکر ادا کړئ، ایمان په پیغمبر علیه السلام راوړئ او اندامو باندې د خدای عبادت او بندګي وکړئ. واوفوا بعهدي، تاسو وفا وکړئ په وعده د ما، په متابعت د نبي سره. د نبي متابعت وکړئ، دا د ما په وعده وفاداري ده. ټول انسانانو نه الله وعده په عالم زر کې اخیستې وه. د انبیا خدای پاک وایي د هغې وعدې د یادولو دپاره رالیږلي دي، دا خرافات د هغې وعدې د یادولو دپاره دي.
ما په وعده وفا وکړئ چې تاسې په عالم زر کې را سره کړې وه چې ته د موږ رب یې موږ د بندګانو یې د تا په حکم به چلېږو زه بیا به د تاسې په وعده ما هلته بیا درته ویلي وو چې که تاسې د ما بندګي کړه زه به جنت درکوم د دنیا او د آخرت په عزت درکوم اوفي بعهدکم زه به بیا وفاداري کوم په عهد تاسې باندې و ایایه فرهبون خاص د ما نه وډار شئ خالق به زه یم رازق و مالک به زه یم د تاسې ژوند و مرګ د ما په اختیار کې ده نو ایمان راوړه شئ و آمنو ایمان راوړئ بما انزلتو په هغه کتاب چې ما نازل کړی ده په حال کون د دغه کتاب کې مصدقا لما معکم چې تصدیق کوونکی د دغه کتاب چې د تاسو سره ده تورات د بني اسرائیل سره و خو قرآن د تورات تصدیق کوي په قرآن ایمان راوړئ ولا تكونوا اول کافر به مکه گئی اول کافران په قرآن عظیم شان باندې اول کافران څنګه اول کافران د بنی اسرائیل نه مخکې په مکه معظمه کې نبی علیہ السلام مشرکینو ته دعوت شروع کو یو انکار وکړ اول کافر مشرکین شو که يهود شو اول خو هغه دي دا معنی په خپل خلکو کې تاسو اول ما کافران کېږئ ولې مخکې ما درته ویل تاسو علما دي وخت یې په تاسو چې دا شاته بني اسرائیل نور ټول اقتدا کوي نو که تاسو ایمان رانه ور دا ټول بني اسرائیل به ایمان نه راوړي اول کافران په قرآن ما کېږي ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا ما اخلئ په آیاتو د ما باندې قیمت څه لږ ټول دنیا د آخرت په نسبت لږ ده دا نه معنی لږ روپۍ ما اخلئ ډېرې واخلئ وای ټول دنیا د آخرت په نسبت لږ ده یهودو په حکم د ځان نه کوو خلکو به رشوت ورکوو د الله د حکم په مقابل کې حکم کوو خلکو به رشوت ورکوو په دغه ما داسې مه کوئ غلط حکمونه د ځان نه مه کوئ الله په تورات انجیل په ټولو آسماني کتابو کې دا حکم ده چې شادي شده انسان چې د واده چښتن چې زنا وکړي هغه به سنګسارېږي دوی غریبانو به چې زنا وکړه هغه یې سنګساره وه پاچا زمانو پاچایانو دغو به چې زنا وکړه یو ته بیا څه نه ورکول سزا یې نه ورکوله اخر هړتالونه شروع شو چې دا څنګه دین ده چې په نیمه تطبیقېږي په نیمه نه بیا دغه بدبختو ملایانو یې د ځانه یو دین ورته جوړ کړ چې څوک هم چې زنا وکړي د واده چښتن وي نو سزا به یې دا وي چې مخ یې ورتور کوي په خره یې سپور کوي په کلي یې ګرځوئ دا شرمول یې بس سزا ده الله حکم د رجم ده دوی په مقابل کې بس بیا به په دغو خلکو روپۍ ورکولې نو داسې مه کوئ وایایه فتقون د ما نه وډار شئ ولا تلبسوا الحق بالباطل مه ګډوئ حق د باطل سره حق چې هغه تورات د باطل چې دا تاسې د دروغ د ځانه لیکلي دي دا مه سره ګډوئ یا د نبی علیه السلام صفات او د ځانه د تحریف داسې مه کوئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه تورات کې الله ذکر و درمیانه قد انسان به وي څڼې مبارکې نه خویې پیې نه ډېرې ګړګوتۍ سترګې مبارکې لکه مرزاده چې تورې تورې تور سپین سپین په دا سپینو کې بیا سرې سرې لیکې باڼه اوږده اوږده تندی پراخ مخ مبارک نه نری اوږد نه پړسېدلی ګرد څه تدویر وکړي او مخ مبارک ډک و ژور هم نه و خو داسې پړسېدلی هم نه و لکه ډېرې غوښې چې په باندې وي ږیره مبارکه ګڼه بندونه غټ غټ ورغوي پراخ ګوتې اوږدې اوږدې د ولې په مابین کې پراخي سینه مبارکه باندې نری لیکه د ویښتانو لکه یو کړکی ډېر ګڼ ویښتان یې نه درلود برسېره په ته په دغو ځایه لږ ویښتان په دغو ځایه ویښتان دا د مټې په سرو باندې څه ویښتان خوله مبارکه فراخه د غاښو په مبارکه او په مابین کې لږ چوله پښې قدمونه مبارک مضبوط چې تلو به په لار باندې پوره پوره قدمونه یې اخیسته او ذاتي خوشبویي به تر پورته کېده دا صفات مبارکه حلیه اجمالا لږ مې درته ذکر کړه
دوی بدبختانو د ځانه یو بې عادي د خپل صفت پرېښی بل به یې د ځانه ور ولیکه چې خلک ځکه په شک کې واقع شي هلته وجود درمیانه دوی به لیکلو چې جیګ سړی به وي هغه چې خلکو ولید چې ښه خو موږ ته چې علماو د ده بیان کړی دی دا خو هغه جیګ نه ده دا خو درمیانه قده ده سترګې مبارکې به بیا په خپل حال پرېښوي سترګې خو رښتیا داسې دي لکه هغه مخکیني تورات کې چې ویلي دي خو وجود خو یې هغسې نه ده چا به وجود په خپل حال باندې پرېښی و څڼې مبارکې خوایې پایې هلته به چې یو څڼې وکتې څڼې لږ څه ګوډګوتې غوندې بیا په شک ورته پیدا شو خلک یې په شک کې حق و باطل سره ګډ کړي ما داسې مه کوئ وتکتموا الحق مه پټوئ حق وانتم تعلمون ښه پوهېږئ تاسې چې دغه پټول د موږ جرم ده ګناه ده ولې داسې کوي واقیموا الصلاة سم قایموئ په ښه ترتیب کوئ لمونځ وآتوا الزکات ورکوئ زکات ورکعوا مع الراکعین رکوع کوئ د رکوع کوونکي سره رکوع کوئ د رکوع کوونکي سره یا خو دا معنا تاسې دین اوس منسوخ ده د بني اسرائیلو په لمانځه کې رکوع نه وه ځکه د رکوع تخصیص وشو اول لمونځ ورته ذکر کې بیا د رکوع کوئ دا معنا تاسې لمونځ اوس نشته هغه منسوخ ده اوس په دغه دین باندې ایمان راوړئ یا وایي د جمع د پایبندي حکم د ورکعوا مع الراکعین د رکوع کوونکي سره ګډه رکوع کوي نو لمونځ په جمع کوي د جمع د لمانځه په باب کې ډېر تاکیدات راغلي دي بعضې ائمه خو وایي چې فرض ده بیا جمع نه لمونځ بیخي صحیح کېږي نه څوک یې رکن ده څوک یې شرط ده زموږ د احنافو په مسلک باندې دوه قوله دي جمهور احناف په دې دي چې سنت مؤکد چې په حکم د واجبو کې ده او محققین د احنافو دا دي چې عین واجب ده نو رکوع کوئ د رکوع کوونکي سره بیا دغه یهودو ملایانو ته چې کوم یهودي به ایمان راوړی و د دوی خپل به و پټ په ورغی چې اوس ما خو ایمان راوړی ته اختیار ته وایه دا پیغمبر ده که نه یغه ته ویلي اوه پیغمبر ته کلک شه په د خپل دین یغه ته به ویلې رښتیا پیغمبر ده خپله ایمان نه راوړ نو الله آیتونه نازلوي اتأمرون الناس بالبر آیا تاسې امر کوئ خلک په نیکیو وتنسون انفسکم او ویر کړي مو دي تاسې خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب حال دا چې تاسې لولئ کتاب علما هم یې افلا تعقلون عقل نه لرئ نه پوهېږئ په دا بدو اعمالو خپلو دغه ځای نه علماو ته ډېره خبره سخته متوجه ده واعظ چې خلکو ته وعظ کوي وایي د آیات تقاضا دا ده چې کوشش دې دا کوي چې خپله دې په عمل په دین باندې کوي باندې بل خلکو ته اگر که خپل عمل نه کوم بل ته بیان کړی شي داسې نه ده چې بیان یې ناروا ده ځکه د علم دوی وجیبې دي خپل عمل په کول بل ته رسول نو داسې مه که چې دواړه دې پرېږدي چې نه خپل عمل کوي نه بل ته رسوي خو کمال دغه ده چې اول خپل عمل وکړي بیا بل ته نو خدای په اثر کې پیدا کوي چې خپل عمل نه بیا په قول کې خدای اثر نه پیدا کوي نو داسې مه کوئ حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه چې د اسمانو په طرف روان شو په دا لار کې داسې حالات ولیدو یوه طبقه خلک یې ولیده چې څوک ولاړ دي د اور په بیاتي د دوی دا شونډې ور پرې کوي د پوښتنه د جبرائیل علیه السلام نه وکړه دا څوک دي چې داسې سخت عذاب باندې مبتلا دي ده ورته ویل دا د تا د امت واعظان چې دا خلکو ته بیانونه کوي تبلیغونه وعظونه کوي خو خپل عمل نه پکوي د هغو به داسې ځای وي چې دا شونډانې به د بیاتیو د اور باندې ور پرې کول کېږي بل حدیث مبارک کې راځي چې په جهنم کې به یو سړی دا کلمې به یې کوزې پرتې وي دی به داسې ګرد په د خپلو کلمو کې خیږي تاویږي به خلک یې چې وویني وبې پېژني دا نور جهنمیان ورته راټول شي ته ولې دلته راغلی تا ولې موږ ته نصیحتونه نه کړه دی به ورته ما تاسو ته د نیکۍ امر کو خو خپله منې نه کړه ما تاسو د ګناه نه منې کولی خو خپله مې ځان نه منې کوه ځکه ما ته خدای پاک دا سزا راکړه د عالم مقام هم ډېر جګ ده عوامو نه 100 درجې پورته مقام خدای پاک ورکړی خو الله مو دې وساتي عذاب یې به ډېر سخت ده څومره چې انعام وي دومره بیا انتقام یې نقمته وي نو داسې مه کوه تاسو یهودو علماو چې بل ته وایي چې دغه حق دین د خپله ایمان راوړي وایي شان النزول اگر که خاص ده خو حکم عام ده ټولو علماو ته ټولو واعظینو ته دا خطاب ده چې داسې مه کوئ چې بل ته امر کوي خپل هغه نیک کار نه کوي بل د ګناه نه منې کوئ او خپل ځان نه منې کوئ
واستعینوا بالصبر والصلاة. دا چې ایمان پرېږدئ، د ریاست و پاچاهي پرېږدئ، رشوتونه پرېږدئ، اوس حق ایمان راوړئ، دا په نفس ډېره بوج ده. نو الله اوس علاج ورکوي. دا په نفس خو ډېر بوج ده. دا یهودو ایمان ځکه نه راوړ چې سرداري یې د لاس نه وته. خو تاسې د الله نه معاونت غواړئ په صبر او په لمانځه، یا په صبر په دعا. الله به مو بیا سوکا د تکلیفو سره اشنا کي، په ثوابو چې پوه شئ، بیا به د دغه دنیایي پاچاهي نه، د دغه رشوتو، د دغه ټولو نه تېر شئ. واستعینوا معاونت غواړئ بصبر، په صبر سره. وصلات په لمانځه، یا عین المنځ تر مراده وایي. لمونځ چې لمونځ شي غمونه پوره کېږي. حضرت پیغمبر علیه السلام باندې به چې د دنیا هر غم راغی، حضرت بلال ته ویل ارحنا یا بلال، ای بلال موږ په راحت که اذان وکړه چې په لمانځه ودرېږو، د دا غمونه بې غمه شو. د مصیبتو په وخت کې الله رسول الله ته ویل وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. نبی علیہ السلام قرة عین جعلت فی الصلاة، ما د سترګو سړوالی خوشحالي په لمانځه کې ده. مناجات د رب سره شروع شي، خدای پاک دې موږ تاسو ته نصیب کړي چې حالت د مشاهدې او د انواراتو شروع شي، داسې یو خوند پیدا شي چې دنیا غمونه به دې ټول ویسي. نو یا وایي عین المنځ مراد ده، او یا دعا تر مراد ده. صلات په معنا د دعا هم راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې د چا چې حاجت وي الله ته، یا یې حاجت وي یوه بنده ته، یو کار یو بنده سره تړلی، نو اودس دې وکړي، 2 رکعته لمونځ دې وکړي، بیا دې وروسته دا دعا وکړي: لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا رب العالمين. الله یو مشکل حل کوي. او نو صبر کوي، دعاګانې کوي، خو وانها مګرم دا لمونځ لکبیرة ډېر دروند ده. په لمانځه د غمونه ځان خلاصول دا لمونځ ډېر دروند ده. الا علی الخاشعین، مګرم نه ده دروند په عاجزي کوونکي باندې. د عبادت نه خوند اخلي، خوند په بوج نه ده. کوم عاجزین؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، هغه عاجزان چې دوی یقین کوي چې دوی د الله سره ملاقات وکړي، په قیامت کې به د الله دیدار ورته نصیب کیږي. وانهم الیه راجعون، دی الله ته رجوع کوونکي دي. په عبادت بیا خوند اخلي، په دا پوهېږي چې دغه عبادت څومره فایدې دي هلته.